زه چې تا ته د ورور مسلمان سیال په سترګه ګورم ته هم په هغه سترګه راته وګوره. د طالب وزیر اختر او د پاکستان په منافقت اقرار وایي دوه مخي مه کوئ دا چې نورې څه ویلي له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په نږدې هیوادونو کې د موږ تاسې ګاونډی هیواد پاکستان هغوی ته موږ دا خبره کوو چې د موږ او د تاسې د سرحدي ځواکونو ترمنځ لانجه نه د تاسې په ګټه ده نه د موږ په ګټه ده. په کرښه باندې مشکلات ایجادول نه د تاسې په ګټه دي نه د موږ په ګټه دي. زه چې تا ته د ورور مسلمان سیال په سترګه ګورم ته هم په هغه سترګه راته وګوره. تجارت د اصولو په رڼا کې را سره وکړه. راشه درشه د اصولو په رڼا کې را سره وکړه. تا ته چې مې لار درکړې ده د ترانزیټ ټوله مرکزي اسیا مې درته خلاصه کړې ده. زه هم حق لرم چې د تا له لارې نه له ترانزیټي لارې نه استفاده وکړم او بار بار هم دا پیغام ورکړی چې راسئ د مفاهمې له لارې د مذاکراتو له لارې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې ټول مشکلات سره حل کړو. الحمدلله موږ له ګاونډیو سره هېڅ مشکل نه لرو. له ټولو سره که وړه پېښه راغلې که غټه هغه مو سره حل کړې ده. دا یې موږ سره حل کوو. دا مسؤلیت ده. دا راله غاړې ده. موږ بېدون نه یو، موږ غافله نه یو، موږ حساسیتونه درک کوو. الحمدلله د موږ مشران د کابینې غړي هغه په تېرو 40 کلو کې په دې انقلابونو کې جوشېدلي پاخه شوي. هغو دردونه لیدلي، هغو زندانونه لیدلي، هغو د کورنۍ شهادتونه لیدلي دي. هغه اوس ټول د ځان په کیسه کې نه دي. هغه د دې ملت د ابادۍ دپاره کار کوي. دلته د مستحکم اسلامي نظام د تقویت. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب